د دوکبازو او بېلارې ښځو نښې نښانې چې هغوی باید څنګه وپېژنو چې دغه ښځه دوکبازه یا بېلارې ده. دا ټول معلومات درته په همدې ویډیو کې درکوو، په دې هیله چې ویډیو تر اخره وګورئ. ستاسو لپاره پکې ډېر معلومات شتون لري. سلامونه مې قبول کړئ دوستانو. د پښتو پوسټ په یو نوې ویډیو کې درته هرکلی وایم. دوستانو د هر څه نه مخکې زموږ چینل سبسکرایب کړئ. قدرمنو دوستانو، که نن سبا موږ وګورو نو د تیر وخت په مقابله کې خاینې ښځې او دوکبازې ښځې ډېرې شوي دي. خو که تاسو په کومې ښځې باندې شک کوئ او داسې فکر کوئ چې دغه ښځه دوکبازه ده او له خپلې کورنۍ، خاوند، ورور، پلار او یا هم کوم بل نږدې کس سره چل کوي او دوکه کوي، نو په دې اړه تر پرېکړې کولو مخکې باید ځینې نښې ولټوئ، او کله چې مو دغه نښې پکې پیدا کړئ نو باید په دغه اړه باندې خپل وجداني او منطقي پرېکړه وکړئ. ډېرې ښځې نن سبا له خپل خاوند سره خیانت کوي او له نورو نامحرمو نارینهو سره ناوړه اړیکې ټینګوي او له خپل خاوند سره جفا کوي. داسې ښځې دوکه او جفا له دې امله کوي چې یا خو د ژوند شریک ورسره سم چلند نه کوي او د دې په اړه بې خیاله وي، او یا په دغه ښځو کې د ښځینه‌توب او میرمنولۍ هغه وفا نه وي پاتې او نه پوهېږي چې له خپل خاوند سره جفا کول هغې ته کوم لوی زیانونه او نقصانونه پېښولی شي او څومره مضر تمامیږي. نو دوستانو، په دې ویډیو کې مو تاسو سره د چلبازو او دوکبازو ښځو ځینې عامې نښې راغونډې کړي دي چې ولې ښځه دوکبازۍ یا چلبازۍ ته مخه کوي. په دې هیله چې ویډیو را سره تر اخره وګورئ چې له ټولو معلوماتو نه خبر وساتل شئ. اول، د زیاتې شتمنۍ لرلو له امله ډېرې ښځې بېلارې شوي دي او د نورو خلکو په دامونو کې لوېدلي دي. دویم، هغه ښځې چې خاوند یې دویم واده کړی وي او دې ته یې توجه کمه کړې وي له خپل خاوند سره اکثره جفا کوي. دریم، ځینې میرمنې هرسي، دوکبازې او مکارې وي چې د پلار د کورنۍ د غړو له شخصیت نه معلومېدلی شي. څلورم، بېدینه ښځې ډېر ځل دوکو ته مخه کوي، په خپلو ژمنو او وعدو عمل نه کوي او خلکو ته عقیدوي، مالی او معنوي زیانونه رسوي. پنځم، د کمترۍ احساس هم د ښځو د دوکبازۍ ستره وجه بلل کیږي، ځکه چې د کمترۍ احساس ښځې غیرعادي کارونو ته مجبوروي. شپږم، ښکلا هم د ښځو د بېلارې او د خراب شخصیت یو علت کېدلی شي، خو 100% دا خبره هم صحیح نه ده چې ښایست د بېلارې کېدو سبب ګرځي، ځکه چې ټولې ښځې خو نه دوکبازې وي او نه هم بد فعل ترسره کوي. دغسې د دې په اړه باندې نورې هم ډېرې خبرې کېدی شي، لکه د ډېر غربت له وجې هم ښځې مجبورېږي چې دغسې کارونه وکړي، او یو شمېر نور لامل هم لرلی شي چې موږ په مخکینو ویډیوګانو کې تاسو ته هم بیان کړي دي. نو قدرمنو دوستانو، دا هغه معلومات چې موږ تاسو ته راټول کړي او تاسو سره مو شریک کړل. په دې هیله چې دا ویډیو به مو خوښه شوې وي، درسره لایک کړئ. که غواړئ چې په آینده کې زموږ د هرې راتلونکې ویډیو خبر درکړل شي نو زموږ چینل همداوس سبسکرایب کړئ. ورسره خوا کې د بیل نشان هم ووهئ چې په آینده کې له هر قسم معلوماتو خبر وساتل شئ. ډېره مننه.